خپله وینه زمونږ د معاشرې په یو تریخ حقیقت عبرتناکه ډرامه ده چې مقصد یې رولي مینه محبت او اتفاق دی. زمونږ په پښتنه معاشره کې خپلې وینې له نامه د دشمن، نامه د نفرت، نامه د تربور ورکړل شوې ده چې کله هم زمونږ ذهن ته نامه د تربور راشي نو اول سوچ دا وي چې دا مې غټ او ازلي دشمن دی او زما د خوشحالو قاتل دی او زما د ژوند لپاره یو غټ ناصور دی. او دا خبره موږ ته ځینې مشرانو ښځو او سړو په تربیت کې راکړې ده. نو دا زموږ د معاشرې دپاره یو ډېر غټ مس انډرسټینډینګ دی چې موږ خپلې وینې ته نامار تربور ورکړې ده او د خپلو خوشحالو قاتل یې ګڼو. بلکې تره تربور ها خوږه رشته ده چې اوبه هر څومره هم په ډانګ بیلې کړې نو بیلیږي نه. نو خپلې وینې ته بیا ولې د نفرت په نظر موږ وګورو؟ خپله وینه خو موږ سره په یو کور کې اوسیږي، په یو غم باندې دردیږي، په یو خوشحالۍ باندې خوشحالیږي. چې نور څوک خبریږي نو تره زامنو او تره به سنبال کړی هم یې. نو راځئ چې نفرتونه ختم کړو او خپلې وینې له د مینې محبت لاس ورکړو. موږ سره دغه ډرامه وګورئ چې عبرت هم پکې دی، مذاق پکې هم دی او یو غټ سبق پکې هم موجود دی. نو راځئ چې وګورو زمونږه نوې ډرامه خپله وینه. Hello. وای سړی زما څه خیال دی تریشر دی وکړه تریشر پیسې ته میلاو شوې نیکانو دي د نیکانو نه دي تا ماته ویلو تریشر به کوو او د هغې پیسې دې راوړې تریشر مې کوو دا دوه بوجې غنم یې راکړې کور ته یوسه که نه خو شته جوړه خو به راوړې به که نه څه ما منع نه کړي غونډه چې که تاسو به صرف زه جوړې کړدو ما کله دې راوړ دي دغه د واده جامېګانې او راکاږه مې د واده جامې نه دي هر بیا چې راغلی شي د ښځو سره وځي کله جمیلې سره کله چا سره کله چا سره د بادن د واټ جوړې را روانې کړي او دا ستا نه دي بس کېنه د ښځې لمنټه کېنه خو ټوکې پټ او چیناره بچې تم ټیم را ټیم نه پېژنې خو بس منډه وې بیګا مې باندې خراب وه خېټه مې خراب وه بس ګیس وکړې او هواره ورکړې خدایا پاکه نو نه خوشې غوره نو تا ته څوک وایي چې هندوانه خوره ته صرف خټکي خوره دا ډجي روړه وه ډجي روړه وه ډاجي روړې وه نو بچې بیا هندوانه یخې ښه اته نه شي زغملی وټه وړه نه خوشې غوره نو وایي ټکې پلار ته څوک دا خبرې کوي ګورې زما یار یې ګورې ښه تا به ګورې د آرمي ته لېږم ښه او که نه پټه ما ډېرې ډزې کړي ظالم سلام شرمې وایي شبانی راشه دی خوا څه ویې تریشر خو شو او بله خبره مې ته کوله دغه څنګه چل کېدی قربانې قربانه به چل کومه هو چې کله ساروي به کنو جوله علی علو وسو بیا به کنو ګفتل کونو تو لالا به دې ولې اخلې انا څوک دي ځان له به قرباني کوو او کومه دا څنګه وګوره بیا ووري ګوره بیا به خپه شي ګوره خپله به ټینګه ټینګه نه کوي ګوره دا ټول عمر به د خامخا بېلتونه ټول عمر خو به یو ځای نه تربور دی او یې ګورم ګوره خدای ته وګوره چپ ګوره زموږ په ایرونو کې به ته خلل نه پیدا کړې ښه دا وړاندې خولې دې نیولې لکه سپی به غپېږي غوټه ته دې جاپوري ته وګورې یو شان بس ښځې سره ناست دي سړي هغه هر ټیم لکه د ښارونو په یو بل کې خولې ورکړي وي ته خو ګورې زما خیال نه ساتې ګورې ته پټه پیسې یم نو څوک هم په سر دې وګرځوم ګورې د هغوی مخکې خو مې خیال ساته که نه چې هغوی مخکې زما خیال ساتې که نه نو زه به هم ساتم نه پټه مې له ګوټه دارې جوړه کړې تا خیال نه ساتم نو د چا به ساتم ته خو د ما د سر ګلې یو که نه دا چېرته وسیله ښکلې ده وای دونه نری ګوټې دي ته ورته وګوره څوک هم نازکه یم که نه ځکه او دواړه د بړه پاڼې وو خو که وچې شو نو خلکه به راباندې خپې کېږي ولې به وچېږو او دونه میک اپ مه کوه ولې نو څوک هم میک اپ نه کوم نه لکه خیر خپل خوشن لکه خپلې که نه تا پې ډېر ورته پوهېږي نه ای زویا امبېلا خوله ولې موسی کې یاره مو یو خبره راته وکړه زه په تا پوهېږم چې ستا څه مطلب دی خو ویې که زویا داسې کار دی که نه په شمارلو په ایمان دا برګې نه دي اورې دا یو 10 کاله وشمارلې خو چې بېګا مې شمارلې که نه مورې زویا نو 15 وي دا راته ووایه که نه چې زه تا ته ماشوم ښکارم او که نه بوډا شوم ای زویا
کله ما په وړوکوالي واده کړی په ماشومتیا ته ماته قرنګ ماشوم ښکارې. خانه بس بیا خو پیشه کنه موري یو کار نه کې یم چې لګه وګرځي. ای زویه زه خو روزانه ګرځم. وای موري ته خو ګرځي کنه خو سوال پسې اوري کله یو جامې کور ته وړي او کله بل وېما زما لپاره وګرځه. وبه ګرځم دله زویه وبه ګرځم دله سرکوزیه تاله به زه ښایسته اچې نه یې ګورم. خو ستا چې دا زامن دي دا زلمي زامن تر هغې زامن وي اوري چې واده مې ولنې کړي اوس خو د خپل کورونو دي کنه اوس خو یې ما سره څه کار نشته. ته خم مه کوه کنه خو به زه صلاح کړم بچې ته پې صلاح خبره ختمه. بس زما هوا قرنګ زوی ما ته هوا قرنګ ګران ښکاري ماشوم راته ښکاري. بس مورې داسې کار وکړه چې وګرځه او دې زوی له ښایسته ښځه وکړه. بیا مو به ګرځم نه د سرکوزیه. ولې ما زه ته سمه خبره کومه به ټول عمر ورته موږ ساعتو لګیا به یو. دا ته ساتي ها که ستا پلار یې ساتي ها ستا پلار خو چې کنه ته ما به صرف راپسغل کړي. وایم زه به د خپلو بچو د مستقبل سوچم کوم ټول عمر زه په دې کور کې نشم پاتې کېدی دا مې ته ووایې. د بچو د مستقبل تپوس کې صرف چې کنه بعدا ته دې او دا نشاره جوړولې هغه اچې او په دې غونډه کوڅو کې ته ګرځي. ولې کې بیا رانه نه سو نو څوک په خپل حسن به لوبې کومه نه دا قرباني را روانه که نه نو خټه پټه ده چې زما پیټې زیات دي ډېر څه زیات دي نو ما ته پټه ده دوی په قربانۍ باندې جګړه راوټه وګورئ. جګړې پې لګولې سړیه زم درته یوه خبره کومه د دې ښځې نه ګورې د ما سخت نفرت ته زه یمه چې دا قرباني دې ځل خپل ځان له وکړو. ځان نه پکې نشته دې سره ورورولي خرابېږي. نو ورورولي به په خپل ځای وي خو دا دغه خو به بېله وکړو که نه قرباني. نه دا بېلتون ګورې په کور کې مه راوله کو د اوس نه یې دا خبرې شروع کړې که نه ګوره خټه پټه دا زمونږ بچي دارې غټ دي ته ورته وګوره ټول لارې غټ راته ګرځي زلمي دي. پوریا کېنه بیا د خاروګانو شان غوټه هم شروع کړي دي ښه. اواز یې کو ورته خو ګورې هلته ګورې خولې ټینګونې کوي. ځان نه دې ورته غلام جوړ کړ ټول عمر غلامي کوو زما د بچي مو له غلامان کوم ما له غلامه کوي. پاټه ماړه ولې مو څنګه و چې دا پیرن شو دا پیسې به ما دا کړې دا ما یې خوي. لاس دې مات شه هم ټول عمر بس د دې غلامي بس کومه هم دې څه وایي صبر وکړه داسې بدې برخې به دله پیدا کړم لږ صبر وکړه. په دې خبرې باندې به صلاح وکړو خو ګورې دماغ خوړه نه غواړي چې د سره یو ځای قرباني وکړو. دا خبره کو دې بیا وکړه که نه نو ټاوس په شان دا مخوکه به مې نه راچیلې کړي ګورې ښه چې کولم د هغه وخت کې تاوس نه وم اوس رانه تاوس جوړ شو. مانې ته خو د مخکې نه همدغه ټوپې وی کم مخکې راته دغه وې پاړه ومنه څه ښځه بې کمرې ته راشه تا سره مې سوال جواب ده. صحیح ده دا همغه تعویضګري پسې ځم صبر وکړه. د دې د لاس خو زما زندګي تباه و برباد ده ټول عمر به زما بچي دې غلامي کوي کټ رانه ونه سوځي خدایا. ته څنګه ناست یو څه قربانۍ خبرې مو اورېدې. چې هلکه یوسف ته دادا خو له خبرې وکړو ولې خبرې به پکې ټکې خو بس قرباني را روانه ده او ما ته پټه ده نیمه حصه ستا ده او نیمه زما ده. نه ما مطلب جو که نه ما چې دې پیره قصص ځان لیکو که نه نو څنګه دې خوښه ده. ولې ټل څه شوي دی. نه چل خو نه شوي خو وګه دادا اوس پې صلاح کوو چې دادا څه وایي. ګورې د ښځې به نه منې دا مې وره جاپړیه ته هر ځای کې د ښځې منلي دي که نه تا ما له څونه کندې کټلي خو ګورې زه په دې ورورولي نه خرابوم دا یاد ساته. زه هم پې نه خرابوم څو څو پېرتې حوالات ته بوتلې دا یې چې کنې ما به اخلاق کې چې جنګ جګړه وشي جرګه کېنم نو زه یې ذمهواري لرم ما خو ورورولۍ کار نه دی کړی خو یو به قربانۍ نو بس ورګه ته دا څه وایي. راځه بچي راځه. دا موبایل مه ورکړه مړه په سترګو کې دا موبایل ورته کړي نکاح ته ورته سره دا موبایل نه مې استعمال وګورئ. ته دې خوا شي لاپریا لکه ما چوم دی اوس پیواله نورم کولاو کې مړه هغې نه خواچم ته ورته وګورئ نه هغې ټکې جوړ شوی. ای زویه نن یې د سکول چوټې رامه کوه چې دا موبایل وګوري. ښه همداسې کار دی که نه دې نیاګانو د خپل کړوسي او نوسیر ورکړه پرېږدې د موبایل دې وګوري. زه پرې خبرې دا ته ووایه که نه چې بچي خیر خو دې که دا دې ګوره خیر دی خو د هلک پکې راسي یو څو لږ پر خبرې وکړي که نه چا وکړي دا وګوره دا جاپوري ولې قربانۍ مې ورته وویې ما یې پیټې نیمې راواله او نیمې به ځکم لاړ به شو څاروي به والو. ټیکته خبره ما دا ویل که شامل دی دا میخ لیکن تقریبا 3 لکو ته راغلی دا چې کوم کټا کټي دي او دا غواګانې او غویان دي دا 2 لکه 2.5 لکه تللی نو ما ویل کار وکړو ته به ځان له لیکم یو چیرې وایم او دې به ځان له وایم کور کې بیا بیا لاله کو نو خوند به وکړي. نه یو کار وکړه موږ به د کوره وځو
زه دا مور مې او دا لور مې که نه اوري او بیا ځان ځانله قرباني وکړه نه دا زه مړ یم پیسې به غونډې ما ته دلته کېږي دلته قرباني به زه کوم تاسو نه زه لا ژوندي یم او دا مشوره تاسو له چا درکړې چې په یو کور کې بېله قرباني وکړه دقه ورته ما مو وی که نه بیا دا خبرې مې ورته ټولې وکړې ما یې ګوره بېلتون مه راوله کله بېلتون او که راولې نو ګورې بیا به زه سر کې راولم ځکه د مچر یم ګوره نو ما خو د بېلتون خبر له همدا که تاسې اوچته کې راخلاصېږي او چې راویل نو یو زل ځل یې راولم پوریا سې خو مشر یې نو ګزاره کوه که نه جاپریا بچې زما خبره وه د دې ښځو خبرې مه اورئ تاسو وروڼه یې زما زامن یې یا خدای ټول کارونه ما ته راپغاړ دي او بله مېمه په کمر کې ناست دی او چې بس وی مور وی دا سبق وی سبق په موږ باندې راخرڅوي یو خدایه ښه ده ښایسته پخه شوې ده ما ته کله د کټوې سره راځي فري یا فري را روانه ده توفیق د انډیا په فلمونو کې کار کوي کم پکیج مکیج را روانه ده چې زه څه وایم کوې او چې دې څه وایي ته هغه کوه نه ته ووایه چې څه څاروي بیا وایو داسې کار دی بچي چې څونه سي راغونډېږي که 2 لکه شوې او که 3 یو څاروي به راولو ټیک شوه او کور کې به یې لال کړو ټولې سي شوې که نه بیا به یې کله کار کوو چې جوټه وایو او څنګه خوښه ده جوړ نو ستا ښځه خو هم پوره جوړه ګوره د ښځو خبره مه کوه ګوره ستا ښځه ما یاده کړې چې لکه دا سیواله چیرې ده د ده تاسو مینه ده چې دا داسې خبرې زده کوي ته پرې خوشحالېږه چې ورور ما سره دونه مینه کوي ښایسته خوږې خبرې راته کوي ما ښځه پرې بیا راشي بیا خو په سوړو نه نوم دی خو د کلمې بلا ده ښځو بېلې خبرې او سړو ستاسو خپل منځ کې بېلې خبرې داسې کار دی بچي دا بېلې بې دونه غټه دغه نه ده تا ته ما خبره کوله دا چې ګل درته ما ویو وایم داسې کار وکړم چې دا څاروي راوله وایم چې دې پرې ځان له قرباني وکړو کېږي را باندې ته دې خوښه ستاسو له سره کول روان دي ستاسو له سره کول روان دي وایم داسې کې دا چې ګل له ګزاره کوه او ولې ګزاره کوم ولې ما به د غوسه پر خاوند د ګل ګزار هم نه دی کړی ما ته نه ووایه که نه چې دا قربانۍ خبرې به دا سړی کوي که ته به یې کوې دا ښځې هم کوي ولې زرغونه ټول عمر بچې ښځې د خاوندانو د ناکه لاندې دي باشه شوف که ودې د زویه څه زما خبره وره د شاټوټ ټونې په شان پلنه شوه عقل د کرانو څه چغې شروع کړي دي ویم ته په یو اواز باندې کمرې نه بار روزي نه ویم راشم دا سالن ما پوخ یم چټای تل ته خوره کا نو چې یو سالن دی پوخ چټای بم دی خوره کړي و ویم صاحب لاسونه مات شي چې دې لږ چټای خوره کې ما چې بیګه سالن پوخ کړه ټول کور ز جارو کم لو خو وین زمر سمو کوس مې چې می سحر پخه کړه چې تار غرمې سالن پوخ کو څه چلو شو ویم هغه کټوي پخه کې بیا بس نشان خطا یو وای الله دو شرمه ویم له کار وسر کاو کنه ټول په یواز باندې کارونه کوم دی ګرمه ته ناسم تو په کمر کې په کلاندې ناشته نو ولی ناسته بنی ما چې لوخي مو وینځل سال چې مې پخه کړله په سر مې لګ درد لګ آرام مې کو کوم دروغ وې لوخ ما وینځل دي سارو خالی شماته ډیر دغه نیغیږه بدمعشي په ما مکه وخا واو ام دا سره مې سراخ کې ویل بدمعشي کوم یو کارونه دا سرون سم چې هغه عملني بر سره کوم چې ما خبري ما به مرو باسا ویم بیګا چې سره په کال لګیاوي
زه ترور سره لګیا وم وای کمې تر اوسه په ویډیو کال لګیا وې ما ونه لیدې څه نه په ما د الزامونه مه لګوه پوه شولې په ستر کارنامونه خو هم زه خبر شوی یم بېګار چې موبایل باندې رور شاته کمره کې لګیا هغه مامي به هغه بیمار شوی دا تپوس مې نو کوم مامي سره چې خلک خبرې کوي نو په مور او پلار سره به ناسته وي په کولو مټ پرې خبرې کولې تا خو پسه غلې کول څه تیاره ده کېره زه به مور ته ټول خل ویم نه خورې هغې شور کولی خپل خبر کړی د خاصیت ته شم هغې باز نه راتلو نو ته داسې یریږي بلې نه ویم یریږم نه خبره مې څه کوله ښه زه به هغه چې ټایم خوره کړم زه به لوښه کېدم ته اوس ارام چل کېږي که نه دې خو زما شرم پسې راواغسته دې اوس غم په کار زما نوم شبنم د شبنم زما نه خبر دو که نه د څه کنه برتو کنم چې یب ترې راوتو مخه نیسته اوس به هغه لوښي وږدم یم خوشحاله یم ولې به هغه پلانېږم نه ټول عمر ښځې کورانۍ یا شیخ ښځو به نه منئ ما ته وګوره بچي داسې کار دی یو څاروی راولې بسم الله به کوپي او کور کې به یې څه کوي خبره ايه بس خلي ذلك كاري يو صاحبي خلي كذا مخو كل اركل يو دي قرباني كان دي بيتا فلبين باخر ولا چوري دي یم پلپین مې نه دی چوړې یم دغه تا ته خو ما ویلي دي وختي که نه یم ټول عمر دغه بس موږ د خلکو محتاج کا هذا محتاج لدرس تو انت غلامي كذا كوركي یم غلامي نه کوم خو یم خیر دا قرباني خو را باندې یوازې کېږي یم د مولانو دا پوسو دا د غوښې سپی ده د غوښې سپی ده ما ته پته ولګېده فریج بټاټه مخکې ډک کړو یم لیوره خبرې سمې کوه او نه دا څه ګوره نه مړېږي په سترګو کې د حیا نشته زه ناسته به ورته خبرې کوې یو خبره ته کومه قرباني به بس یوه کوو ټولې ایسې دا به خپل سره کوو هذا كار دي بیا قرباني په یو ځای کو خو ما شرایط روم بي دادي چې په چم گاون کې سداران له وته غوخه نه ورکو موږ په خپل ځای کې تقسیمو دا خبره نشو او یم غوښه بیا ټولې زمونږ کمرې ته راوړې چې بله خبره به درته څه وکړمه دا ښځه خو لګېده دا خو یې چې قرباني بیا لکو خو د ما هم دې سره اړه نه غواړي چې قرباني وکړو سړیه قرباني به ځان له وکړو د خلکو سترګې ځان ته نه لګوو ستا دا ښځه به نیته ده راځي نه راځي وړه کوم به نه دا ښځه چې اړه کېږي نه راکېږي یا شومې ضروري سم کنه هغه خواڅې بې سړکي جنکو قرباني چې کوم دی دا د ثواب چیز دی الله پاک رضا کول دي دا خپل مخ مخاورت او دا توتو میا میا پکې خوند نه کوي نو څو په خپله تا به څاروی راولې زویه دا پویه که دا ښځې پویه که دا پویه که دا کوټۍ به مې د له سرونو ته نیولي یم ټول عمر به ستاسو غلامۍ کوو ما ته پته ده یم سړیه ما ته وایي چې ما له به ځان له څاروي راولي یم زه ښځې سره زه فانا كم لسه تتردد فاس یم راشه ما سره خبره وکړه څاروی به له ځان له راوله چې مور کرم غوښې ور ورته له خپلو کړو چې ډک کړي ده مطلب سري د ما مطلب دا د زیام چې موږ ځان له قربان یو هذا زال لك يا خالد فكر دوسك انت ودا خبرك كده ودي داش في ليك نو ستا ښه دی پکې ګوره منډاڼو تاو کړه دا به دا خبرې نه او كنت بتدو باش نو بس څه وکړو د ښځو مثال خو دا نه دا کړی خو شریفه ده بدنام منګه یو نسیه ولك ها بتا بدل لك سپی کور ته روستي دي نو په غم کې په ښادۍ کې خلک راته لګي وي دا ارونداریان یې نه دي بیا سیخرې دي خلک چې کور ته جنکۍ راولي نو د مشر او د کشر لحاظ کوي خدمت یې کوي زما پلار ته په کور کې پور کې ولاړ دی نیا مې ته پور کې ولاړه ده زه دې پور کې ولاړ یم خو زما نوم هم شاتري دی وایي شاتري او چپ خوله د بېختري په دې کور کې به راته داسې اور وکنم چې زه ګورم چې تاسو څنګه په دې کور کې سارېږي ستاسو د لاسه خو موږ پوزې پوزې لرالو د خلکو د پیغور شو د خلکو د پیغور شو که چېرته کښېنم نو ویرنداریان یې وایي څنګه دي نو زه یم څنګه دي خو همغه زړې خرې دي او په کور کې ناستې دي څنګه دي غرق نکو يا تبقى من كده ناسيرو کوم روم دی بس ځان نه کې وړو کې ماشوم دی پیو وشو يا تكيلا ولا بيتي كده کور دا یو دقه یو میرګاټې الله را کړی دی باندې میرګاټې نه مې اوس پټاټې کې ها نو قبل خو كان مجبورين لګل هغه ته كان کوټ نه برغه غونډه مې دایي په ما وکړه ها اما ډورېله مې لګړې تعلیم کوي هغه نه به ټالي اخته جوړو اسمه تعلیم وخت به جوړه یا خدای پاکه بس دا جی یو خبره درته کومه زم کمرې ته سمه چې د ما دې سړي ته وویل چې قرباني به ځان لکه او که نه کوي نو زه به درنه مربره مور کره خدای قبر نصیب کا زما اے دې را غونډه کا ای بچی زما خبره اجي مې اخر کړه سيدي کړی دي پته نه دا تاسو کړي اشه هغه د غږ ګوپی لري کړی غد ګوفي مې کړی یا خو ما کوم نه خو ته کنه را پای ای ما ته وسه کوله خبره وره بچی
داسې کار دی کنه چې دې ښځو منې کنه نو خدای شته کو یوه ګنټه په دې کور کې تېره کړې لاره ما ته نه دی ویلې ما هغه نیمې پیسې خېدي نیمې یې دې راوالي نه دې شو راغلی چې نو ټاروي پټې بتایا کنه نه کنه اوس هغه مې پیسې راوالو او بخور د پټي پټي هغه مو کو خبره ختمه ځه بچي ځه خو قرباني ګوره یوه ښه او ځه چې کله دې شي دا ته ساګ د چا لګلې خپله ته نیوه نه ځان یې نه لګي غونډې چې کوي ته خابوټي را شکر دې کدا دې وخوړه کنه نو ته خو لیوانې یې په موږ هم لیونی کې زویا دا شل خیر نه دی دا شاخیر د سر وینای چې کنه سر را پرې کړی دی هغه چې ما فجوا زویا زه خبرې کوم چې ستا پلار ژوندی و که نه ها څه د مینې محبت وخت دا ټول ګاونډ به راټول کړو ده ته ویل دا پیسې واله چې کم څاروی دې راوړ زموږ خوښ دی خو بله خبره ته کوم زویه چې سږ بره لږ ور خپې راوړې تي یا مورې نو ته اوس د خپو د خوراکي تاله به خیر مازه خشته راوایم او سره به کم ده ته ولې کم کې نو خپې ستاسو دپاره یادوم که نه تاله به زه ښایسته وای موږ د شیره وخورو خو چې دا بچي مې مړ شي دا انګوریان مې مړی شي بس نه پوهېږم چیناره دې خوا راشه چیناره هو دې خوا راشه سرکوز یې خو بس په موبایل کې به یې سترګې ورکړي نظر دې اشم کم دی نور به کم شي دته مه ګورېږه دته مه ګورېږه څه وکړم زامنو ته وګورېږه چې دا ټول کلی در باندې ودرو قرباني شته نه او ټول ګاونډ را باندې په سر وای خفه کېږه مه مورې زامن د هغې به زما زامن وو او چې وادونه مې ونه کړې اوس خو مې پلاران دي پلاران دې خبرو ته یې خیال و ښځو سره دونه ګرد ژبې دي د پلار مخکې څو خبره کوي هلکان دي پوه به شي او نوسیه دا موبایل کې د وده شه مازدیګر به ټیک مدرسې ته ځې غم مه کوه تا به چې کار زده کوم ښه جوړه زه اوس وده شه زما پیټي نوسې دی مورې ما ته ووایه کنه په دې هلکان د خیر ساته چې زه کور کې نه یم ښه ما ته چې را ماته ځان را نږدې کې زه به تا پوهېږم بس نه ما داسې خبره وکړه سړي ته هم بس ځان لږ شو